بسم الله الرحمن الرحیم. هیمورس اناټومي ته راځو. په تېره یوه ویډیو کې موږ د کلاویکل په اړه باندې هم معلومات وړاندې کړل، همدارقم د سکافیولا د اناټومي په اړوند مو هم ویډیو جوړه کړې وه. اوس راځو د هیمورس اناټومي ته. اول مو کلاویکل ولوست په افر لیم کې، بیا مو سکافیولا او هیمورس، همدارقم بیا راډیوس او اولنا او مخ ته ځو. اوس راځو هیمورس اناټومي لولو. لکه څنګه چې هیمورس د اوږدو هډوکو له ډولو څخه ده، یعنی لانګ بون ده، نو ټول اوږده هډوکي چې دي دوه نهایات او یو محور لري. نو هیمورس هم دوه نهایات او یو محور یا شفت لري. یعنی په شکل کې تاسو وینئ افر پارت، لاور پارت، یو فراکزیمل اینډ او ډیسټل اینډ او یو دانه شیفت یا محور لري. دا بل عکس کې تاسو د هیمورس پوسټیریر سورفیس وینئ، یعنی پوسټیریر نه تاسو وینئ. نو دلته هم افر پارت، لاور پارت او شیفت لري، یو فراکزیمل اینډ، لیټرل اینډ او شیفت لري. نو راځو اوس د هرې برخې په اناټومي باندې جلا جلا روښنایي اچو. لکه دلته څنګه چې تاسو له انټیریر طرف نه هیمورس وینئ او افر پارت یې ګورئ. نو په افر پارت کې بعض جوړښتونه لیدل کیږي، لکه هیډ اف د هیمورس. دا برخه چې ده د هیمورس هیډ ده، او دا د ګلینویډ کیویټي اف د سکافیولا یا د سکافیولا د ګلینیډ کیویټي سره ګلینیو هیمورل جاینټ جوړوي. تر ټولو مهم جاینټ ده او ډیر زیات حرکتونه لري. نو دغه ته موږ شولډر جاینټ هم وایي. نو د دې هیډ لاندې چې ده یو زبر جوړښت لیدل کیږي چې ده ته نیک اف د هیمورس ویل کیږي. خو دوه نیکس لري، یو اناټومیکل نیک ده، یو سرجیکل نیک ده. خپله هیمورس هډوکی چې ده دوه نیکس لري یا دوه غاړې لري. یو چې دا اناټومیکل نیکس ده، کوم چې همدې غاړې ته ویل کیږي چې د سر لاندې ده او حقیقي غاړه ده. دغه سره د شولډر جاینټ کپسول هم وصلیږي، نو ده ته اناټومیکل نیک ویل کیږي. او یوه بله غاړه چې سرجیکل نیک ورته ویل کیږي، دا بیا ځکه سرجیکل نیک ورته ویل کیږي چې دلته جراحي پروسیجر ډیر ترسره کیږي. یعنی په دغه غاړه کې ډیر فراکچرز واقع کیږي یا ماتېدنې واقع کیږي. نو بیا دلته سرجري پروسیجر ډیر ترسره کیږي، نو دلته سرجیکل نیک ویل کیږي. او ټیبرکلز لري، دوه ټیبرکل لري، یو چې د ګریټر ټیبرکل چې تاسو کوم شکل کې وینئ، او بل چې د لیزر ټیبرکل یعنی غټ ټیبرکل او کوچنی ټیبرکل. د دواړو ټیبرکلونو ترمنځ یوه ژوره لیدل کیږي چې انټر ټیبرکولر ګرو یا انټر ټیبرکولر سلکس ورته ویل کیږي. په دغو ټیبرکلو پسې عضلې نښلي، د عضلو لیګامنټونه نښلي، او همدارقم په دغه ګرو کې هم د بایسپ براکی مسل هغه ټینډن چې ده هغه په دغه ګرو کې تیریږي. او د دغو ټبرکلو په امتداد باندې بیا د ټبرکلو کرسټ لیدل کیږي، یعنی دلته لوړې ځای لیدل کیږي چې دا د دغو ټبرکلو په امتداد باندې واقع دي. نو انفر ټبرکولر کرسټ ورته ویل کیږي، لکه مثلا ګریټر انفر ټبرکولر کرسټ، همدارقم لیزر ټبرکولر کرسټ ویل کیږي. او بل چې دا راځو په انټیریر سورفیس کې موږ شیفت او لاور پارت کې چې کوم ساختمانونه دي دا وایي. دلته یوه زیږه بارزه لیدل کیږي، ټیبریاسیټي په نوم باندې، کومه چې د ډیلټیډ هغه لاور هیډ ورسره واصلي. نو دلته ډیلټیډ عضله وصلیږي په دې ټیبریاسیټي پورې، نو دې ته ډیلټیډ ټیبریاسیټي ویل کیږي. دا یوه بارزه ده، ډیلټیډ په نوم عضلې لاور هیډ ورسره واصلي. بل چې دی ریجز دي، د ایفیکنډال نه پاس دوه ځای لیدل کیږي
چې دته سوپر اپیکنډایلر ریج ویل کېږي. دوه دانې دي، یو هسې ده په لیټرل طرف کې یو وحشي اړخ کې ده چې لیټرل سوپرا اپیکنډایلر ریج ورته ویل کېږي، او یو هسې ده میډیل سایډ کې ده یا په انسي اړخ کې ده، نو دته میډیل سوپر اپیکنډایلر ریج ویل کېږي. همدا رقم ته موږ دوه اپیکنډایلز لرو، لیټرل اپیکنډایل او میډیل اپیکنډایل. بیا د اپیکنډایل لاندې موږ چې کوم لرو هغه کنډایلز لرو. دوه کنډایلز لرو، یو چې د لیټرل کنډایل کوم ته چې کفیچولین هم ویل کېږي، او دلته چې د راډیوس هډوکی ورسره جاینټ جوړوي، یعنې د کفیچولیم سره هیډ اف د راډیوس جاینټ جوړوي یا مفصل جوړوي. او بل چې د میډیل کنډایل ده چې دته ټروکلیا هم ویل کېږي. لکه څنګه چې د انګلیسي په حروفو کې په ټي پي سي یو په واسطه راځي، یعنې ټي یو وي ډبلیو، نو دلته د ټروکلیا سره اولنا جاینټ جوړوي، یعنی ټي پي سي یو راځي نو د ټروکلیا سره به اولنا جاینټ کېږي یا به مفصل ورسره جوړوي. او دوه فوسا ویل کېږي، یو هسې ده میډیل طرف ته ده چې کروناید فوسا ورته ویل کېږي، او بل هسې ده لیټرل طرف ته ده چې راډیل فوسا ورته ویل کېږي. راځو پوسټیریر سرفیس ته. په پوسټیریر سرفیس اف د هیمورس کې هم افر پارټ موږ وینو، لاور پارټ وینو، او همدارقم د شیفټ اف د هیمورس دا موږ وینو. نو په دې کې هم باید ساختمانونه لیدل کېږي، مثلا هیډ اف د هیمورس، نیک اف د هیمورس، همدارقم ګریټر ټیبرکل موږ له پوسټیریر سایډ نه وینو. او بل راځو یو مهم ساختمان چې په هغه کې راډیل نرو تیریږي، او په شیفټ اف د هیمورس کې ده یوه ګرو ده چې راډیل ګرو ورته ویل کېږي، او په دې کې راډیل نرو تیریږي. ول اولکرونین فروسا ده، کوم چې د اولنابون اولکرونون پروسس کله چې دغه جاینټ اکسټنشن وکړي، نو دلته بیا اولکرونون فروسس چې ده هغه خپل ځان واقع کوي، یعنې دلته موقعیت نیسي، نو دلته اولکرونون فوسا ویل کېږي، ځکه د اولکرونون فروسس دپاره نه. تاسو به بیا په اولنا هډوکي اولکرونون فروسس ولولئ. ګرو فار اولنر نرو، یوه بله ګرو یا اوږده زوره چې د اولنر اسپ تیریږي، نو دې ته اولنر ګرو ویل کېږي. نو تاسې د هیمورس د پوسټیریر طرف ساختمانونه هم زده کړل، او په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله بیا په اولنا او راډیوس همدارقم ته کارفل، میټاکارفل او فلنجس باندې بحث کوم. نوموړې ویډیو مو له ملګرو سره شریکه او همدارقم چینل در سره سبسکرایب کړئ.